چین غواړي چې افغانستان له اقتصادي اړخه پر ځان بسیا شي. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د چین سفیر دینګیان د کډوالو راستنېدونکو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې چین د افغانستان په اړه پیاوړی او ثابت دریځ لري او غواړي چې له هره برخه کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړې چین غواړي چې د افغانستان له اقتصاد سره مرسته وکړي ترڅو په پښو ودرېږي او په ځان بسیا شي. د فراه ولایت مستوفیت مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په عوایدو کې 90 سلنه زیاتوالی راغلی او د دولت خزانې ته سپارل کیږي. د دغه مستوفیت مسؤلین له ټولو مالیه ورکوونکو او عایداتو سرچینو له مسؤلینو غوښتنه کړې چې خپل مالیات په ټاکلي وخت تحویل کړي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.